امریکا بالاخره طالبانو ته غوسه شو او ګواښ یې وکړ دا چې څه ویلي جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. امریکا وایي که طالبان له کړو ژمنو په شا شي هیلو ته به سخت زیان ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اسلامي امارت له لوري په نجونو د زده کړو د بندیز د پریکړې په بیرته اخیستو ټینګار کړی. دغه وزارت تازه له امارت اسلامي غوښتي چې د بنزیني او لیسې دورې نجونو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري په تازه بیان کې راغلي چې امریکا د افغانانو د بشري اړتیاو ملاتړ ته ژمنه ده او تر هغې د اسلامي امارت په مشرانو خپل فشارونو ته دوام ورکوي ترڅو د افغانستان د ټولو اتباع او بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې خپل ژمنې عملي او افغان نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. یاد وزارت دا بیان په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت ارزونې او مرستو راټولولو له آنلاین ناستې وروسته نن سهار خپور کړی دی. په دغه بیان کې ټینګار شوی چې که طالبان له خپلو کړو ژمنو په شا شي د افغانانو د اقتصادي ودې او نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې به د طالبانو هیلو ته سخت زیان ورسیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د افغانستان پر وخت تېره شپه ناوخته په یو خبري ناسته کې هم له اسلامي امارت د نجونو د زده کړو د پیل غوښتنه وکړه. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د امریکا تر امر لاندې یو شمېر ادارې د نجونو ښوونځیو په غبرګون کې د سلګونه میلیونه ډالرو مرستې بندولو اعلان کړی و. درنو لیدونکو تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.